بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته مو زه فهیم الله افغان هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت څارنې ولایتي کمیټې د اقتصاد، قانون او پترولیم، اوبو او انرژۍ، عدلیې، صنعت او سوداګرۍ ریاستونو، د معتدینو سرحدونو اصلاحات ادارې او افغان پوسټ امریتونو څخه د ورځنیو چارو په ښه توګه پرمخ وړلو او سمبالښت په موخه څارنه ترسره کړه. د هرات په ګلران ولسوالۍ کې د 4 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو رسونې د یوې شبکې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره په یاده ولسوالۍ کې 232 کورنیو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اشغالګر اسرائیلي رژیم له لوري د غزې د ټولې سیمې د نیولو پرېکړه په سختو ټکو غندلې او دا یوه خطرناکه او د اندېښنې وړ پرېکړه بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دا ډول پرېکړه په غزه کې جګړه وغځوي او د فلسطیني ولس بشري کړکېچ بلا زیات کړي. تېره ورځ جمعه د زمري 18 له ایران څخه 3087 افغان کډوال د اسلام قلعه او ورېښمو بندرونو له لارې هېواد ته راستنه شوي. د برېټانیا، جرمني، استرالیا، ایټالیا او نیوزیلند بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې د اسرائیلي رژیم د کابینې له لوري د غزې تړانګې د اشغال پرېکړه په کلکو ټکو غندلې. په یاده اعلامیه کې خبرداری ورکړل شوی چې دا اقدام د نړیوالو بشري حقونو د نقض ګواښ لري. درنو اوریدونکو، لنډ او مهم خبرونه هم دومره وو چې درته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.